د افغان میرمنو د حقونو لپاره کارکونکي وایي د طالبانو واکمن کېدو وروستو په افغانستان کې د میرمنو حقونه ورځ تر بلې متاثره کیږي. دی وایي د طالبانو لخوا د منځنۍ درجې د جنکو په تعلیم بندیز، ښځې د کارونو څخه منع کول او د هغې لپاره برقع یا چادري لباس لازمي کول میرمنې د خپل بنیادي حقونو څخه محرومه کوي. په افغانستان کې ښځو د پردې لازمي کولو په اړه د طالبانو وروستنۍ پریکړې ته غبرګون ښودلی او وايي طالبان غواړي چې په دې توګه میرمنې د کور دننه پاتې شي او په ټولنیز ژوند کې پراخه ونډه ونه لري. چادري نه د افغانانو دود ده، نه د افغانانو کلتور ده، نه د افغانانو فرهنګ ده، ځکه موږ خپل محلي لباس لرو او د موږ خویندې نونه ټولې په خپل محلي لباس کې همیشه وتلي دي او بیرون تللی دي، او نه دا لباس چې کوم لباس موږ لرو هغه غیر شرعي او غیر اسلامي لباس هم نه ده. کوم قانون چې دوی تصویب کړی ده دا د ښځو دپاره زه یو زندان په شکل بولم، ځکه د ښځو ته دوی غواړي چې ښځې څومره چې دوی تنګوی شي او کوشش کوي هغومره دوی ښځې تنګوي. افغانستان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت چارواکي شیر محمد د مئی په 9 نیټه کابل کې د خبري غونډې په مهال ویلي کومې ښځې چې برقع نه اچوي نو هغې او د هغې میړه ته به سزا ورکوي. کوم ځای کې په شرعي قوانینو کې او همداسې په موضوعي قوانینو کې راغلي دي که یو څوک سم کار نه کوي د هغوی محارم چې ده د هغوی کور سړي او نور کسان باید مجازات شي. دا خو یو غیر قانوني او غیر شرعي عمل ده چې یو څوک کار کوي بیا بل سړي ته مجازات ورکوي. دا خو په معیار او په قوانینو برابر نه دي. متاسفانه دا سبب ګرځي چې نړیواله بنسټونه چې ده طالبان په رسمیت ونه پیژني او ستونزه ورځ په ورځ زیات شي. د ښځو حجاب جبري کېدو په هکله د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه غبرګونونه پارولي او د ځینو هیوادونو په ګډون امریکا، ملګرو ملتونو، یورپي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو څار ادارې په دې اړه اندېښنې ښودلې دي. افغان طالبانو د 13 اګست په 15مه د کابل واک ترلاسه کړی او د هغې راپدې خوا په دغه هیواد کې د جنکو منځنۍ درجې سکولونه لا تر دې دمه د طالبانو په امر تړلی شوي دي. طالبان وایي دی د میرمنو د تعلیم خلاف نه دي، خو د دې لپاره یو شرعي طرحه جوړول غواړي. بل خوا نړیواله ټولنه ګڼي چې طالبان د خپلې لومړۍ دورې په څیر اوس هم میرمنې د خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې کول غواړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.